همدارنګه ورونو دغه تحول چې اوس راغلی ده زه بې اساس او بې سنده خبرې تاسو ته نه کوم دا ټولې رسنۍ دا ټوله دنیا په دې نه ده ګویا چې په افغانستان کې 40 لکه ځوانان په نشو اخته سوي وو افغانستان د نړۍ په سطح د نشهیي موادو د تولید اول نمبر هیواد و نن الحمدلله د نشهیي موادو کښت 0 سو نن موږ تر 1,20,000 زیات معتادین تداوي کړو نه تنها تداوي بلکې کسب و کار هم ورزده کو په هغه نورو باندې چې نشهیي مواد بند شو هغه خود به خوده جوړ شو دا څومره لویه فتنه وه څومره خانې ورباندې خرابېدلې د یو ډېر درانه سنګینه خاندان ځوان به هغه به په نشه اخته سو هغه به د خلکو چپلکې و بوټونه غلا کول څومره بدنامي به وه له همدې نشو نه به بالاخره مرګ سو نن الحمدلله افغانستان له نشیانو پاک سو